د جومات غل د پنده ډکه کیسه. کله به چې پاچا یوازې شو نو د خپلې پیغلې لور لپاره به یې د یو ښایسته ځوان په اړه سوچ کاوه چې خپله لور ورته واده کړي. یوه شپه په همدې سوچ کې و. نیمه شپه یې وزیر راوغوښت او ورته یې وویل: ښار ته ووځه، که دې داسې ځوان پیدا کړ چې په دې نیمه شپه له خوبه څخه اوچت شوی وي او د الله حضور ته په لمانځه ولاړ وي، دلته یې راوله. په همدې شپه غل هم د غلا په نیت راوتلی و. ګوري چې د جومات دروازه قلف ده، نو د کوم قیمتي شي په لټه کې جومات ته په دیوال واوښته. غل په جومات کې لاس وهل پیل کړل. پردې او کړکۍ یو خوا بله خوا کولې چې د دروازې د زنځیر شړنګ تر غوږ شو. غل ورخطا شو او حیران ودرېد. هیڅ چاره نه وه. ژر یې په زړه کې یو څه تېر شول. وزیر له عسکرو سره جومات ته ورننوت. ګوري چې په جومات کې د بندو دروازو تر شا یو تن د الله جل جلاله ته په عبادت او عاجزۍ ولاړ دی. وزیر خپلو ملګرو ته مخ کړ. ورو یې وویل: له لمانځه سره د ډېرې مینې له امله ښایي پر دیوال جومات ته اوښتی وي. غل له ډېرې وېرې مسلسل نیتونه تړي او سلام ګرځوي چې 2 رکعته یې خلاص شي، بیا دستي پورته شي او نیت وتړي. وزیر وویل: څنګه چې سلام وګرځوو سمدستي یې راپورته کړئ او د نور لمانځه اجازه مه ورکوئ. همداسې یې وکړل. ځوان یې په نیمه شپه د پاچا دربار ته ورساوه. وزیر د ځوان د لمانځه ټول د سترګو لیدلی حال پاچا ته بیان کړ. پاچا چې د وزیر خبرې واورېدې، بې درېغه یې تر ځوان غېږه تاو کړه او په خندا خندا یې داسې وویل: ښایي ته هماغه څوک یې چې زه یې له مودو په اړه سوچونه کوم. ښایي زما د هماغه خوبونو تعبیر ته یې. زه په تا غوندې ایمانداره ځوان پسې ګرځېدم چې خپله ګرانه لور ورته په نکاح کړم او زما تر مړینې وروسته پر تخت پاتې شي. ځوان چوپ ولاړ و. څه یې اورېدل باور یې نه کېده. سر یې له خجالتۍ ځوړند کړ. له ځانه وشرمېده. وجدان ته پر صحرا یوازې دا چیغه اورېده: ربه، زه دې په هغه لمانځه پاچا او ښځې خاوند کړم چې د خلکو له وېرې پرې ولاړم. نو په هغه لمانځه په کوم مقام ورکوې چې یوازې ستا له ډاره کېږي. ملګرو، خدای دې وکړي چې له دې قصې مو یو څه پند اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.